بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او وخت په خیر ګرانو زده کوونکو. هیله مند یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. په دې هیله مند چې تاسو خپل نوی درس لپاره چمتو یې. خپل نوی درس پیلو مخکې له دې چې خپل نوی درس ووایو ګرانو زده کوونکو، تېره جلسه کې موږ د ساینس، تکنالوژي او ټولنه په اړه وویل چې پولیمرونه په ساینس، تکنالوژي همداسې زموږ په ټولنه او زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري او په کوم ځایونو کې استفاده کیږي. د دې په اړه موږ ویل. همداسې یو بله موضوع چې د چاپیریال ککړتیا وو، د دې په اړه موږ ویل ګرانو زده کوونکو. پلاستیکونه څو ډوله وو؟ دوه ډوله. یو چې د باکتریا په واسطه تجزیه کیږي، ټوټه کیږي، او بل چې د باکتریا په واسطه تجزیه نه کیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې جلسه کې موږ د پلاستیکونو سوداګري په اړه وایو چې په 240 پاڼه کې یو. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې تاسو پوهیږئ پلاستیک تیره جلسه کې موږ ویل موږ باید هغه پلاستیکونه اول خو موږ باید د پلاستیکونو نه استفاده ونه کړو. که بیا هم موږ استفاده کوو نو موږ باید هغه پلاستیکونو نه استفاده وکړو چې هغه تجزیه کیږي. د وخت په تیریدو سره د باکتریا په واسطه تجزیه کیږي او له منځه ځي، یعنی زموږ د هستوګنې او زموږ د چاپیریال د ککړتیا لامل نه کیږي. ګرانو زده کوونکو، د پلاستیکونو د سوداګري د هستوګنې د ساتلو لپاره ډیر اهمیت لري. یعنی د دې لپاره چې یو خو همدا پلاستیکونو د دې انبار له منځه لاړ شي، یعنی زموږ د هستوګنې د چاپیریال مخنیوی وشي. موږ باید داسې وکړو ګرانو زده کوونکو چې دا بیرته موږ باید د دې نه استفاده وکړو، یعنی په دوران کې واچوو. یعنی ځینې کسان ګرانو زده کوونکو همدا پلاستیکونه یو ځای کوي بیرته، یعنی د همدا د چاپیریال نه دا چې ټولوي بیرته یو ځای کوي او دا ټوټه کوي، بیرته په دوران کې اچوي او د هغه نه نوي شیان جوړوي. مثلا ګرانو زده کوونکو، همدا پلاستیکي بوتلونه چې تاسو لیدلې، دا چې د همدا پلاستیکونو نه جوړیږي چې په ماشینونو کې اچول کیږي بیرته په دوران کې، او د هغه نه نوي، البته بیا د پلاستیکونه مینځل کیږي، بیا د هغه نه نوي شیان جوړیږي. همدا مثلا د مشروباتو، د غیر الکولي مشروباتو بوتلونه چې دي د همدې نه جوړیږي. سربیره پر دې نور شیان هم جوړیږي ګرانو زده کوونکو، مثلا څوکۍ، میزونه، ګلداني، سطلونه او نور لوښي چې تاسو ګورئ. دا د څه نه جوړیږي؟ همدا پلاستیکونو چې په دوران کې اچول کیږي په ماشینونو کې، بیرته اول دا مینځل کیږي، ټوټه کیږي، بیا د هغه نه بعد نوي شیان جوړیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، د هوا ککړتیاوې او تیزابي بارانونه. آیا تاسو د تیزابي بارانونو نوم اوریدلی؟ چې یو خو موږ لیدلی چې یو باران ده، نو دا تیزابي باران څه ته وایي؟ ګرانو زده کوونکو، تیزابي باران هغه باران ته وایي چې تیزاب سره همدا باران د باران څاڅکي تیزاب سره یو ځای کیږي او د هغه نه یو تیزابي باران جوړیږي. البته دا تیزابي باران چې دا ګرانو زده کوونکو ژوندي موجوداتو لپاره تاوان رسوي. کله چې موږ د ډبرو سکاره، همداسې د نفت او نورو توکي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي موږ استفاده کوو، نو دا هوا کې خپاره کیږي او د هغه نه ځینې ګازونه، خطرناک او زهري ګازونه جوړیږي. مثلا سلفر ډای اکساید، څرنګه چې موږ تیره جلسه کې وویل، همداسې کاربن مونوکساید، کاربن ډای اکساید، همداسې د نایتروجن اکسایدونه جوړیږي. بیا کله چې باران وریږي ګرانو زده کوونکو، همدا باران بیا د دې څاڅکو سره، د باران څاڅکي همدا تیزابونو سره په هوا کې، البته دا ګازونه په هوا کې دي، معمولا ګازونه چې دي د هغوی په منځ کې کوم جاذبه قوه شتون نه لري، که موجود هم وي ډیر کم ده، دا هوا کې خپاره کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، دې سره چې باران یو ځای کیږي نو دا ځمکې ته راځي، ځکه چې هماغه ګازونه بیا درانه کیږي، یعنی درانه دي، دا ځمکې ته راځي او ټول ژوندي موجوداتو لپاره تاوان رسوي. مثلا هماغه ګازونه ګرانو زده کوونکو څه ده؟ سلفر ډای اکساید. دا ګازونه هغه وخت منځته راځي چې موږ د ډبرو سکاره، مثلا د نفت، پټرول، داسې شیانو نه استفاده کوو او د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. مثلا ګرانو زده کوونکو، یو خو سلفر ډای اکساید ده، بل څه ده؟ بل مثلا سلفر ترای اکساید ده، کاربن ډای اکساید، او بل نایتروجن اکساید، پنتا اکساید، بل کاربن ډای اکساید، بل سلفر ترای اکساید او نایتروجن پنتا اکساید. البته ګرانو زده کوونکو، دلته په کتاب کې NOx لیکل شوی.
NOx دا د څه لپاره ګرانو زده کوونکو x دلته مجهول ده یعنی نایتروجن اکسیجن سره ډیر اکسایدونه جوړوي د همدې لپاره دلته x لیکل شوی مثلا نایتروجن اکسیجن سره نایتروجن مونوکساید جوړوي نایتروجن دای اکساید جوړوي نایتروجن دای نایتروجن اکساید جوړوي نایتروجن تترا اکساید جوړوي نایتروجن پنتا اکساید جوړوي یعنی داسې ډیر اکسایدونه جوړوي د همدې لپاره عمومي NOx لیکل شوی ښه ګرانو زده کوونکو اوس خپل موضوع ته راځو چې دا هغه ګازونه کله چې موږ د ډبرو سکاره او د نفتو نه استفاده کوو نو کله چې باران وریږي H2O هغه سره یو ځای کیږي دا ټول H2O دا هم H2O H2O نو ګرانو زده کوونکو د دې نه تیزابونه یا تیزابونه جوړیږي چې دې ته بیا موږ تیزابي باران وایو نو ګرانو زده کوونکو د دې نه څه جوړیږي H2SO3 د دې نه H2CO3 د دې نه H2SO4 بل د دې نه ګرانو زده کوونکو څه جوړیږي HNO3 البته دوه مالیکول ځکه چې موږ دوه هایدروجن لرو دلته هم دوه هایدروجن دوه نایتروجن او شپږم اکسیجن نو ګرانو زده کوونکو د دې نومونه هم دلته لیکم سلفر ډای اکساید اوبه سره یو ځای شي د دې نه څه جوړیږي سلفورس اسید څه معنی تیزاب نو د دې نوم څه ده کاربن ډای اکساید دا هم اوبه دې نه څه جوړیږي کاربونیک اسید بل ګرانو زده کوونکو د دې نوم څه ده سلفر ټرای اکساید ټرای څه معنی یعنی درې یو سلفر او درې هم اکسیجن سلفر ټرای اکساید دا هم اوبه کله چې دې سره یو ځای کیږي سلفوریک اسید چې سلفوریک اسید ته موږ بل څه ویلی شو د بیټري تیزاب یا هم د ګوګړو تیزاب هم موږ ورته ویلی شو سلفوریک اسید ښه بل دا څه ده نایتروجن پنتا اکساید دا هم اوبه سره یو ځای شي د دې نه څه لاسته راځي نایتریک اسید بل ګرانو زده کوونکو همدا ګازونه چې په هوا کې خپاره کیږي نظر له هوا درانه دي په هوا کې په هر متر مکعب کې هوا 29 ګرام وزن لري څومره 29 ګرام وزن لري اوس که د دې وزن مونږ وګورو مثلا ګرانو زده کوونکو د سلفر 23 ده همداسې د دې 14 کله چې دې دوه سره ضرب شي نو څو کیږي 22 جمع 22 کیږي 4 ګرام نو نظر له دې چې مونږ وګورو دا څه ده درانه ده او دا هم سپک ده همدې لپاره دا هوا کې څه کیږي د هوا نه ځمکې ته راځي همداسې د کاربن دای اکساید موږ محاسبه وکړو د سلفر ټرای اکساید موږ محاسبه وکړو او د نایتروجن پنتا اکساید نو کله چې هغوی ځمکې ته راځي ګرانو زده کوونکو ټول ژوندي موجوداتو لپاره دا څه کیږي دا یعنی تاوان رسوي هغوی لپاره مثلا ګرانو زده کوونکو یو خو کله چې ځمکې ته راځي همدا تیزابونو د اوبو ته دننه کیږي همداسې په ویالیو سیندونو او سمندرونو کې بهیږي چې په اوبو کې هغه حیوانات چې ژوند کوي هغوی ته ګرانو زده کوونکو څه کوي تاوان رسوي حتی د هغوی د مړینې لامل ګرځي ځکه چې همدا تیزاب ده او ژوندي موجوداتو لپاره دا څه ده خطرناک بل ګرانو زده کوونکو کله چې دا په ویالیو مثلا سیندونو او سمندرونو کې بهیږي نو هلته ګرانو زده کوونکو دا همدا تیزابونه په معدني موادو باندې اغیزه کوي او هغوی مالګو ته بدلوي او همدا مالګه ګرانو زده کوونکو د دې لامل ګرځي چې زموږ هماغه زراعت او کرنیز ته تاوان ورسوي
تاسو پوهیږئ چې په ځمکه کې هغه عناصر چې ډیر مهم رول لري او د ځمکې بل د نباتاتو د ودې لامل کیږي، مثلا کاربن ده، نایتروجن ده، هایدروجن، اکسیجن، سلفر او داسې نور. نو دلته ګرانو زده کوونکو کله چې دا له منځه ځي نو د ځمکې ته تاوان رسوي. کله چې ځمکې ته تاوان ورسیږي نو نباتات په ښه توګه وده کولی نشي. نو دلته د ګرانو زده کوونکو چې بیا انسانان چې د نباتاتو نه خپل ځان تغذیه کوي هغوی هم ستونزو سره مخامخ کیږي. بل ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې دلته همدې د دې تاوان نه مخنیوی وشي، د دې لپاره چې ګرانو زده کوونکو د دې نه مخنیوی وشي، همدا په تیزابي اوبه کې د آهک پوډر اچول کیږي، یعنی چونه اوبه نه رسیدلې چونه په دې کې اچول کیږي او د هغه پیچ څه کیږي ښکته راځي او دلته دا تیزاب خنثی کیږي. مثلا ګرانو زده کوونکو که یو مثال مونږ کار وکړو، همدا سلفوریک اسید په نظر کې نیسو. دا څه ده؟ سلفوریک اسید. کله چې دلته مونږ د آهک پوډر واچو H2SO4 جمع د آهک پوډر یا اوبه نه رسیدلې چونه، کلسیم هایدروکساید، دا هم دغه فرمول. نو دلته ګرانو زده کوونکو دا کلسیم چې ده دا هایدروجن بې ځایه کوي، د دې فعالیت زیات ده، دا راځي دا هایدروجن څه کوي؟ بې ځایه کوي او دا هایدروجن بیا دې سره یو ځای کیږي. نو دلته ګرانو زده کوونکو د دې نه څه جوړیږي؟ کلسیم سلفیت جمع H2O. البته بیا دلته مونږ 2 مالیکول اوبه لرو. نو دلته ګرانو زده کوونکو د دې پی ایچ چې ده مساوي 7 ده. پی ایچ مساوي 7.1 همدومره ده ګرانو زده کوونکو. نو کله چې دا خنثی کیږي بیا نه حیواناتو ته او نه هم کرنیز یا زراعت ته تاوان رسولی شي. ګرانو زده کوونکو نو اوس دلته وګورئ، یو خو دلته شکل مونږ لرو په اسکندنیا تیزابي سیند کې د چونې د ډبرو د پوډرو په واسطه د هغه د تیزابونو خنثی کول چې دلته تاسو تصویر کې ګورئ. بل ګرانو زده کوونکو دلته مونږ یو جدول لرو. فکر وکړئ، دلته مونږ یو جدول لرو چې کال بل هیوادونو دلته لیکل شوی د هیواد نومونه. مثلا په 1980 میلادي کال نه شروع تر 2010 میلادي کال کې. ولې اوس ګرانو زده کوونکو مونږ په 2023 میلادي کال کې یو. نو ولې دلته 2010 ځکه چې همدا کتاب په همدې کال کې چاپ شوی، د همدې لپاره دلته چې دا یعنی تخمین شوی یا هم دا سروې شوی تر همدې کاله پورې دلته لیکل شوی. ګرانو زده کوونکو اروپا، امریکا، آسیا دا درې دلته مونږ پرتله کوو. اروپا چې دا په 1980 میلادي کال کې د سلفر ډای اکساید د تولید سطحه په 1980 میلادي کال کې 950 وو. نو اوس دا د همدې د آهک د پوډر نه استفاده کوي، یعنی په مختلفو لارو دا غواړي چې هماغه د هوا ککړتیا کم کړي. نو په 2010 میلادي کال کې دا 18 تونو ته رسیدلې. نو وګورئ ګرانو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کې زیات وو، نو دلته په 2010 میلادي کال کې د دې ککړتیا کم شو. اوس کېدای شي د دې نه هم کم وسی، ځکه چې دا خو تقریبا 14 کال مخکې دا سروې شوی وو. همداسې په امریکا کې ګرانو زده کوونکو 40 تن وو، 40 میلیون تن. نو په 2010 میلادي کال کې 14 شو. او آسیا چې زمونږ ګران هیواد افغانستان هم په آسیا کې راځي، نو په 1980 میلادي کال کې 15 تن وو. نو په 2010 کې 9 تن شو. بدبختانه وګورئ ګرانو زده کوونکو په اروپا او امریکا کې کم شوی، مګر په آسیا کې کم وو، اوس زیات شوی. نو ګرانو زده کوونکو څه وکړو چې د هوا د ککړتیا نه مخنیوی وکړو؟ د دې ښه لاره دا ده چې مونږ د همدې شیانو توکي چې د هوا ککړتیا لامل ګرځي د هغوی نه استفاده ونه کړو، یعنی د هغوی د استفاده کم کړو.
مثلا ګرانو زده کوونکو همغه ډبره سکاره نفت او پټرول چې ده د هغه په ځای موږ کولی شو د انرژي د تولید لپاره د خپل ژوندانه د فعالیت د ترسره کولو لپاره موږ کولی شو د لمر له انرژي څخه ګټه واخلو او د سلفر ډای اکساید د تشکیلونکو موادو د سوځولو کموالی هم د دې لامل ګرځي چې د هوا ککړتیا کم شي. نو ګرانو زده کوونکو کوښښ وکړئ چې هغه شیان چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي اول تاسو بیا تاسو کورنۍ او همداسې خپل ګاونډي او همداسې په ټولنه کې تاسو دا عملي کړئ. ګرانو زده کوونکو دا آخرنۍ موضوع چې په 12م ټولګي کیمیا مضمون کې مونږ ویل. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې کیمیا مضمون د اول نه تر اخره پورې د دې نه په مثبته توګه تاسو استفاده کړې اوسئ او د دې نه مو یو څه زده کړي اوسئ. ګرانو زده کوونکو که درسونه په منظمه توګه تعقیب کړئ انشاءالله زه مطمئنه یم چې تاسو درسونه ډیر په ښه توګه زده کوئ او ډیر شیان هم زده کوئ. ګرانو زده کوونکو نو زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. هر چیرته چې یاست آرام او سوکاله اوسئ. خدای پامان.